دغه محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي دلته یو کوم خلیفه صاحب دی، یو څوک دی چې هغه د جلدک آغا صاحب حفظه الله تعالی د هغه د خلفاو څه دي، هغه لنګوټه ورتړلې ده او اوس علما پر باندې اعتراضات کوي چې وایي امیر سړی دی او دی د غیب خبرې خلکو ته کوي، نو په دې هکله باندې معلومات راکړي. محترمه، د خلفاو دپاره یا د مشایخو د پیرانو دپاره د دینی معلومات ترلاسه کول ضرور دي، یعنی دی به دینی معلومات زیات ولري، خو دا ضرور نه ده چې دی به دینی معلومات خامخا د کتابو څخه ترلاسه کړي. دا ضرور ده چې دی به دینی معلومات یعنی هغه روزمره چې د کوم شان ته ضرورت وي، مثلا لمانځه ته، روژې ته، عبادات چې هغه کوم عبادات روزمره انسان ورته مجبوره دی، هغه روزمره عبادات د هغو په باره کې به دته مکمل معلومات وي، یعنی د خپل اعمال به د شریعت مقدس سره برابر وي او دی به خپل معلومات دینی معلومات به ترلاسه کړي وي. دغه دینی معلومات نو ضرور نه ده چې د کتابو څخه ترلاسه کړي، دا که چیرې د خپل استادانو څخه زده کړي، د علماو د تقریرو څخه زده کړي، کې د کتابو څخه زده کړي، هیڅ پروا نه لري. او دا ضروري نه ده چې دغه کوم چې زموږ په وطن کې مروج کتابونه و فنون دي دا به خامخا د ویلي. حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه دینی معلومات پوره کامل درلودله، هغه سره دینی معلومات و خدای دینی معلومات یې صرف د حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم ورک یا د نور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغه په مجلس کې ترلاسه کړي و، د هغه څخه یادی ته ورزده کړي و، هغه کتابونه نه ویلي، هغه سبقات نه ویلي، دغه کوم څوارلس پاڼه چې اوس مشهوره دي یا نور فنون دي، دغه فنون هغه نه ویلي، هغه د نحو صرف دغه فنون کتابونه هغه نه ویلي، د هغه سره دینی معلومات او هغه لوی کاملین خلک و. هغه وخت د یو شیخ بی علمي تاوان کوي چې د سره دینی معلومات نه وي، د هیڅ چا څه زده کړي نه د چا څه په خبرو زده کړي، نه د چا د تقریرو د نصیحتو څه زده کړي. او که سړي دینی معلومات زده کړي، هغه کې د چا د خبرو څه زده کړي، د تقریرو د نصیحت څه زده کړي، د خپل استاد د پیر مبارک څه ترلاسه کړي، نو او خپل روزمره ژوند او ژوندۍ د شریعت سره برابري، نو هیڅ تاوان نه لري. دې ته بی علم نه ویل کېږي، دا عالم بلل کېږي. ځکه هغه مقصودي شی کوم علم چې پر موږ باندې فرض دی، هغه د دین علم را باندې فرض دی، نور علوم پر موږ باندې نه دي فرض. او دا کومې غیبي خبرې چې تاسو وایئ چې واده غیبي خبرې کوي، نو دا خو مشایخ مبارکان ته خدای تعالی جل جلاله بعضې کسان ته کشفیات ورکوي، نو کشفیات خو د ډېرو مشایخ مبارکان څخه ثابت شوي دي، حتی د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین څخه ثابت شوي دي. کشفیات خو صحابه کرامو مبارکانو درلود، له تابعینو درلود، او ټول اولیاء کرامو ته خدای تعالی جل جلاله کشفیات ورکړي، نو دې ته غیبي خبرې نه وایي، دې ته کشفیات وایي. نو خدای تعالی جل جلاله چې دته کشف ورکړ دی، دا خو د کمال علامه ده. نو که چیرې داسې وي چې د هغه روزمره ژوند او زندگی د شریعت سره مطابق وي، او حمدالله جان آغا صاحب مبارک چې مشهور په جلدک آغا صاحب حفظه الله تعالی دی، هغه خو د واقعي خلکو څخه دی، هغه د منل شوو شخصیاتو څخه دی. نو که چیرې هغه اوس هم د پر خلافت باندې اقرار کوي او د خلافت مني او د خپل خلیفه بولي، نو بیا په دغه سړي کې هیڅ مشکل نشته. د خلکو په اعتراضونو پسې مه ګرځئ، هیڅ هر څوک چې هر څونه خلک اعتراض کوي، اوس خلک ګر سره پر طریقت اعتراض کوي، خلک ګر سره پر تصوف اعتراض کوي، نو د خلکو په اعتراضو باندې سر مه ګرځوئ، د خلکو په خبرو سر مه ګرځوئ. که چیرې د روزمره اعمال د شریعت مبارک سره موافق وي او د سنت طریقې سره برابر وي او خپل استاد آغا صاحب مبارک اوس هم دی تاییدوي، نو بیا د دې سړي په شوالي کې د په خلافت کې هیڅ شک او شبهه نشته. مو په زړه کې خپل وسوسو ته ځای ورکوي، مو نور فکرونه در سره پیدا کوي، بس دغه سړي د ځان غنیمت وبولئ، اتباع یې وکړي او د ده چې کوم ذکرونه در ښیي د ده په طریقه کې داخل شي. او که چیرې داسې چې یا آغا صاحب مبارک اوس د ده حمایه نه کوي، یا هغه پر ده باندې اعتراض ولري، او یا هغه ویلي چې مطلب دا صحیح سړی نه دی، او یا داسې چې د اعمال د شریعت سره برابر نه، نو په هغه وخت کې نو بیا څوک حق لري چې اعتراض وکړي. الله مو خوشحاله